لتو دا ګمان مې اسې ګمان او د ګمان په هکله خو مشرانو لا پخوا ویلي دي چې ګمان د ایمان زیان دی. ایله اوس مې ومنله چې او یاره واقعي چې ګمان د ایمان زیان دی. تاسو به تپوس کوئ چې ته څنګه دا خبره داسې په یقین سره کې چې ګنې ستا په راتلو ګنې ټول خلق خوشحاله دي. تا د ټانګي نه تپوس کړی دی، تا د بسوالو نه تپوس کړی دی، تا د پایوالو نه تپوس کړی دی او په تیره تیره د ګلاټې ببو نه دې تپوس کړی دی. یاره تاسو نه څه پرده د دې ټولو نه خو مې تپوس نه دی کړی، خو هسې زه د خپلې اندازې نه دا ویم چې ګنې زما په بیا راتلو ټول خلک خوشحاله دي. او خوشحاله به ولې ني؟ ما خو چېرې هم د چا سره بد نه دي کړي. څه؟ نه نو خبرې خو مې چاته هسې نه دي کړي، د خبرو ځای به پکې و نو ځکه به مې ورته خبرې کړي وي. هسې هم څوک لا چاته خبرې کوي، خو ستاسو دا خبره منم چې نن سبا د یو غلط کار نه په منې کولو هم خلک خفه کېږي او یوازې خفه کېږي نه، خدای شته چې سم لاس اچولو ته تیار شي. او رښتیا ویم درته. خلک تپوس کوي چې ته څوک، زه خامخا، خو خامخا خو به تاسو ډېر لیدلي وي خو د مرچکي نه کم. که زه مرچکۍ بنده خامخا نه وې نو د چا په کارونو کې بنده ګوتې ولې وهلې هلکه، خو لکه څنګه چې نوره دنیا سترګې پټی دغسې به ما هم پټولې، نه به های وو او نه به کای. زما په سټ سنډا سخپۍ ښودلې وه چې خامخا مې ځان ته موچی راپاره کړي دي. ښځې زمانه خپه، سړي زمانه خپه، خواښیانې زمانه خپه، انګیان دې زمانه خپه، زلمي زمانه خپه او واده کړي هم زمانه خپه. مړ خو هغه د چا خبره چې ټوله دنیا رانه خپه وه او دا په څه؟ دا په دې خپلې ګز ژبه باندې. زما دا ژبه په خیر شه چې دې رانه ټوله دنیا خپه کړې ده، خو خپه کېږي دي نو زه څه وکړم؟ زه خو چې غلط کار وینم نو خبرې خو به کوم، زه خو چې غلط کار وینم نو بیا خو مې ژبه خارښتېږي او چې ژبه مې خارښتېږي نو بیا مرچکې بنده په ویلو نشي، بې ویلو نشي پاتې کېدی. نو اوس وشوه ټوله دنیا رانه خپه ده. هغه بله ورځ په لوی شر اورېدلې ومه، هغه د چا خبره چې سم د بوسو سخی به یې رانه جوړ کړی و، خو خدای پاک خیر کو. داسې چلو چې کوس کندي کې مې کار و، څادر مې په اوږه واچولو، څپلی د سرپلو پیړ مې راښکلې چې د کور نه ووتم نو څه ګورم چې دوه ماشومان په خپلو کې انګتې پنګتې وو، ګیر چاپېره ته نه خلقې تماشې ته ولاړې وي. تا به وی چې ګنې دوه پهلوانان میدان کې په کشتی ورغلي دي او دا دومره خلقې تماشې ته ولاړ دي. چا به ګنجیله شاباسۍ ورکولو او چا به لاټونه، چا به لاټو ته ګتکې ښودلي او چا به ګنجي ته. خلق دوه پرې شوي وو، یوه پره د لاټو ملګرې وه او بله پره د ګنجي ملګرې وه. یو شور او یو غوبل و، لوی لوی سړي، په ګیرو سړي، بې ګیرو سړي، غټ سړي، مانده سړي، لوړ سړي او مندري سړي، مړو خو سربمو څخوګوم د هر قسم سړي د دغه ماشومانو اقربانو تماشې ته ولاړو. ماشومان غریبانان د لا د باده پرېوتي وو، سا شوي وو، په یو بل یې ګریوانونه شلولي وو، خو بیا هم د یو بل سره انګوچې پنګوچې وو. خدای شته چې زړه مې ډېر زیات خفه شو، هم په ماشومانو او هم د تماشبینو په دې بې حسۍ، په دې باندې مې زړه ډېر زیات خفه شو. په دې زړه کې مې سوچ کولو چې ماشومان خو ماشومان دي، نه پوهېږي، نو په دې لویو لویو سړو څه چل شوی دی؟ دا دوی ولې داسې بې حسه شوي دي؟ دا دوی د ځانونو نه ولې ماشومان جوړ کړي دي؟ آخر ورمخکې شوم، ماشومان مې د یو بل نه جدا کړ، ګنجیله مې په مخ او لاټوله مې په سر سپېړه ورکړه. په دې کې یو سړی رامخکې شو، هلکه ستا پکې څه کار دی؟ پرېږده ماشومان دي چې لګیا وي. بل پکې راټوپ کړه، هلکه رښتیا وایي که نه، ستا پکې څه کار دی؟ نه نو تاسو له شرم نه درځي چې ماشومان چې دی د یو بل ګریوانونو وشلون او تاسو یې خلاصوئ؟ نه پرېږدئ مړو، والله چې ښه دغه د ځان نه جوړ کړي دي او شرمېږئ نه. په دې کې یو ځل موټی رامخکې شو او داسې ټیلی راله راکړه چې هسې بازینګړې مې واړولې او دلته راپورې خلقو په بړق بړق وخندل. ما هم زر زر جامې وڅنډلې او خپله لار مې ونیوله.
شهید بابا له چې راورسېدم نو دلته هم څه ګڼه ګڼو غوندې ونه. په دې زړه کې مې وویل چې راشه بنده لږه اندازه خو یې واخله. چې ورغلم نو څه ګورم چې دوه چرګان دي، د یو بل سره په پړپن دي، د دواړو مخو کې په وینو لړلي دي، د دواړو چارخولکونه په وینو سالو دي. هغه خرای په یو بل وهلي چې راشه که یې ګوري. دواړه بې زبانه ډله د باده پرېوتي وو او خلق بې شمېره خلق ولاړو تماشې ته. د څه تماشې ته؟ ولې دا چرګانې په جنګ نو ور وستلي څه؟ د چرګانو جنګ هم د اوزګار خېلو دپاره یوه لوبه ده، یوه تماشه ده. ما چې د چرګانو حالت ته وکتل، د هغوی بې ارزای ته مې وکتل، نو خدای شته چې زړه مې ډېر زیات خفه شو، هم په چرګانو او هم په تماشبینو. په چرګانو مې ځکه زړه خفه شو چې دواړه غریبانان د لا د باده پرېوتي وو، خو د یو بل نه د ځان د خلاصي په چل نه پوهېدل. او په تماشبینو مې زړه ځکه خفه شو چې ما ته د انسانانو په جامه کې دغه کسان د دغو چرګانو نه هم سپک ښکاره شول. چرګان خو بې عقله بې شعوره وو، هغوی خو په ښه بد کې تمیز نه شو کولی. ښه نو دا سره د عقله انسان ولې داسې کم عقل شو؟ دا د دوی د زړه نه د رحم جذبه ولې داسې وتلې ده چې د دې بې زبانه چرګانو په دې مجبورۍ، په دې مظلومۍ او په دې وسۍ، په بې وسۍ باندې دوی خاندي، خوشحالي کوي. ما ته خدای شته چې دغه تماشبین د انسانانو په جامه کې د ګټو بوتان ښکاره شو. ځکه چې د کم انسان په زړه کې رحم نه وي، هغه ځان ته د انسان ویلو حق نه لري. اخر ور وړاندې شوم او دواړه چرګان مې د یو بل نه خلاص کړه. په دې کې را باندې یو زلمي آواز وکړو، ولې وې دا چرګان دې ولې خلاص کړه؟ بل آواز وکړو، ولې وې دا چرګان ستا دي څه؟ په دې کې یو زلموټی را مخکې شو، د ګریوان نه ونیولم او ودې وهم په دې مخوکه. او ورونو تاسو نه څه پرده، ده هم رانه یو څو غپه وایستل. او تاسو یقین وکئ چې د چرګانو تماشبینو هم راله اختر مبارکه کړو او زه چپ خاموشه ځوړنده سر د تماشبینو د انډوخر نه راووتم او خپله لار مې ونیوله. خو چې د کوز کندي د بوتاړګي نه راواورېدم نو په دامان یو لوی غوبل و، دوه سپي په خپلو کې په جنګ و، خلقې ورته ولاړې وې. توبه خدایه توبه، د ویلو او د لیدلو ګورې ډېر فرق دی. زه تاسو ته نشم ویلی چې د دواړو سپو غریبانانو څه حال او خلق ورته داسې دپ ولاړو چې تا به وې چې ګنې چېرته لویه تماشه ده. یو زړه خو راته وی چې راشه مرچکیه بنده، دا دواړه سپي خو د یو بل نه جدا که. خو بیا مې چې خپل ځان ته وکتل او خپل ریخو جامو ته مې وکتل، نو د سپو په جدا کولو مې واره رانغله، ځکه چې هغه نورو دوو ډلو تماشبینو خو راله هسې حیا مبارکه کړې وه او دې ډلې به را باندې خامخا لاس یا خپه مات کړي وو. نو حوصله مې ونه کړې شوه. سپي غریبانان مې په ځای پرېښودل او زه ترې نه غلی کور ته را روان شوم. او چې کور ته راورسېدم نو ښځې مې رامنډې کړې، وی خیر شه سړیه دا ولې؟ د هغې دا خیال و چې ګنې ما د چا سره جنګ کړی دی، ځکه چې جامې مې تار وې، مخ مې ټول نوکاري و، پوزه مې خوږ شوې وه. نو د هغې سره غم شو. ما ورله تسله ورکه او ټوله قصه مې ورته په زور زیر تېره کړه. چې قصه یې واورېده نو د همدردۍ په ځای تندې په پوزه را واچولو او هغه یې راته وویل چې هغه د باچا امیر کاکا خبره چې مالګه پکې نه وه. خدای شته چې ومې خندل، خو د ځان سره، او په زړه کې مې ووی چې دا پکې لا پاتې وه. و بد قسمته مرچکیه، کور دې داسې حال دی او بهر دې هغسې حال دی. د هلکانو مور په شنه منډه لاړه باورچي خانې ته چې کورکمان او وړي راله سره کړي، او ما سترګې پټې کې لاړم د سوچونو او فکرونو په سمندر باندې لاهو شوم. او د خپل زړه نه مې تپوس وکړو چې ای خدایه پاکه، موږ به کله انسانان کېږو؟ موږ به د انسانیت په تقاضو کله ځانونه پویوو؟ زموږ د زړونو نه به دا بېحسي او بېرحمي کله وځي؟ ښه خدای رویمنه د دو ماشومانو په جنګولو کې څه خوند او څه مزه ده چې تاسو دوه غریبانان یو بل په پرزولو وستلي وو. که د یو ماشوم لاس او د بل پوزه ماته شي نو بیا، که د یو خپه او د بل سر مات شي نو بیا، او ښه چرګان که په یو بل ښه پوره ووهي
یو بل له سرونه گنجکي، یو بل په وینو سالو کې. که دا یو چرګ راپاسي او د بل چرګ چې دی دا بڼه بڼه او تیکه تیکه کي، نو په دې کې به تاسو له څه خوند او څه مزه درشي. که یو چرګ وګټله او بل چرګ وتښتېدلو نو چل به څه وشي؟ او ښه که دا یو سپی راپاڅېدو دا بل سپی بوټی او قیمه کو نو څه چل به وشي؟ پرېږدئ مړو. ځینې کار د کولو وي او ځینې د نه کولو، ځینې کار د کتو وي او ځینې د نه کتو. او څوک چې د نه کولو کارونه کوي نو خدای شته چې هر څوک ورته بد وایي، او څوک چې د نه کتو کارونو پسې ګرځي نو خدای شته چې هر چاته به اوزګار ښکاري، هر چاته به لوفر ښکاري. راشئ رونو داسې خوشو کارونو پسې مه ګرځئ، ګنې هر چاته به خوشکي ښکارئ. او نو د چا خو په چا پسې په سپکو خبرو کولو څه پیسې نه لګي. لکه تاسو چې اوزګار یئ او په خوشو کارونو پسې ګرځئ نو داسې به نور اوزګار خیل چې کار کسب نه کوي په تاسو پسې به ګرځي او ډرامې به در پسې جوړئ. نو ای زما خوږو ورونو، الله تعالی رحمان دی، رحم کوونکی دی او رحم کوونکي خوښ وي. د الله په مخلوق باندې رحم وکئ چې هغه درنه خوشحاله شي. الله پاک محبت خوښوي نو ځکه یې محبت کوونکي خوښ وي. نو ای انسانانو، ای رونو خویندو، د الله د مخلوقاتو سره مینه وکئ چې الله د تاسو سره مینه وکړي. ماشومان د الله تعالی ناپوهه علم دی، د ډېرې مینې حقدار دي، هغوی په خپلو کې جنګوئ ما. چرګان او سپي هم د الله تعالی په مخلوق کې شمیرلی شي، نو د دغه بې زبانه مخلوق سره که ظلم او زیاتې کیږي نو تاسو پې خوشحالیږئ ما، بلکې د دغه ظلم او زیاتي ازاله وکئ چې الله تعالی درنه خوشحاله شي. یرونو دا تاسو څه رنګې عالم یئ چې هر څه به جنګوئ، د هر څه جنګ به درله خوند درکوي. پرېږدئ زورورو، نور څه نه دي خو اوزګار یئ اوزګار، او د اوزګار سړي دماغ د شیطان جالوي، هر وخت بدو چارو ته اماده کوي. پاتې شومه زه، نو په دې کې د الکانو مور کورکمان په وړو کې سره کړي په وړوکي کټورۍ کې راوړل. مالوچ هم ورسره و چې د ښځې مخ ته مې وکتل نو پوزه یې څڅېده او سترغلي پې پړسېدلي وو لکه چې په باورچي خانه کې ښه ډېر جړلي وو. او نو ښځې غریبانانې خو اوسو غریبانانې دي که نه؟ او زما خو دې توبه وي چې پس له دې نه چاله میدان ته ورشم. دا خپله ریډیو خانه مې ډېره ښه ده چې پکې خلقو ته نیغې او سپینې خبرې وکم او څوک راته قرن قدر له هم نشي کولی. ولې ګنې بد مې وویې؟ د متوګي پلار د پټي ستړی ستومانه راغلو، د ګیا پند په دالان کې ګزار کو. د متوګي مور ورته وویل چې یو خسړی خشاکم نشته چې په کټوۍ پسې مې سپیا کې لوګې کړي دي، خو په سپیاکو هم چېرې کټوۍ پخې شوي دي. د متوګي پلار تبر راواخیستو، په غولي کې یو لوی دګ پروت و، په هغې شروع وکړه. د متوګي مور ماشوم زوی په ډوبې راغله، د متوګي د پلار په تماشه ودرېده. د متوګي پلار چې تبر پورته کو او دګ له راخطا کو نو یو کنګې نارې کړ. د دګ نه توتنې والوتو، ترقې شو چې د متوګي ماشوم رور پې باندې په تندي ولګېدو. د یوه داره د ماشوم د تندي نه را روانه شوه. د متوګي مور خپل تندي له ټس ورکو، وی ته ما خدای ووهه چې راتلم او تا ته په تماشه ودرېدم. او خدای پاک دې د متوګي د مور په رنګې میاندې بلکل ووهي، وزورورې. نو په تا څه چټي وه چې ماشوم زوی په ډوډۍ راتلې او د دړو سیل ته ودرېدې. دا جوړ د متوګي پلار دړې نه کولې، اتڼ یې اچولی و چې تې تماشې ته ودرېدې. ای رونو او ای خویندو، تاسو دواړه د مرچکي دا خبره د زړه په غوږو واورئ چې سړو له نه دي پکار چې د کور په منځ کې د لرګي سټه راګیره کړي او خپله ځواني پې باندې ښایي، ځکه چې د تبر د خولې نه الوتنې توتنې سمه تیره چاړه وي، او ښځو له نه دي پکار چې د دړو په وخت د خاوندانو تماشې ته ودرېږي. یو ورځ به په توتنې په بوتار لګېدلي نو بیا به د اوښ پېښې کوې. دا خو مو شوه
یوه د متوګي مور سهار وختي په توره خړه جارو راخیستې وه انګړ یې جارو کولو چې نر سړیکه وهله نو دا بیا د ځای غوښي نه اوزګاره وه د متوګي پلار ګوټ په ګوټ په لور پسې او متوګی ګوټ په ګوټ په خپل چاکو پسې ګرځېدل خو نه لور او نه چاکو خدای خبر چې څه شول نو ها دلته د دالان په دې ګوټ کې زما لور پروت و او د جارګي سره نږدې د متوګي چاکو پروت و خو اوس یو ځل نه ښکاري نو دلته د غوجل نه آواز راغو چې متوګیا ورشه بچیا ته په ډیران وګوره ما سهار وختي ځای جارو کړی دی هسې نه چې په ډیران یې غورځولي وي او متوګی چې ډیران له لاړو نو د خځلې نه یو لور یو چاکو یوه قاشوغه یو د ماشوم جنجڼې یوه چوسني او یوه جرابه او یوه کنچي راوویستل او دا هر څه چې راوړل او مور ته یې په مخ کې ډیرې که نو وای ته ما خدای ووهه ما وی که نه چې ما به جارو کړي وي او د متوګي د مور په رنګې ښځې دي بلکل خدای پاک ووهي چې ځایونه جارو کوي او څیزونو ته به نه ګوري یا خویندو داسې مه کوئ چې ځای جارو کوئ نو د کور لوښو لرګو ته به لږ پام کوئ هسې نه چې د متوګي پلار خبرېږي چې د کور ټول لوښي لرګي ډیران ته رسېدلي وي دا مو شوه دویمه د متوګي پلار یوه چیله ډېره په مینه ساتلې وه د جمعې په ورځ چې ښار ته لاړو نو د ځان سره یې د چیلې دپاره 2 سیره چڼه راوړه هره ورځ به یو موټی چڼه چیلې له ورکوله پرون د متوګي مور اوزګاره وه د متوګي د پلار د راتلو نه اګاهو پاڅېده یوه ډکه شکروټۍ چڼه یې راواخیسته او په خپل لاس یې بیزې له ورکړه او د څه کار دپاره مرجانې ببو کره لاړه په دې کې د متوګي پلار راغو نیغ لاړو کوټې ته چڼه ډک شکروټۍ راواخیسته او بزې ته یې په مخ کې کېښوده هغې د نر بچی هم ښه په مینې کرپ وهله او دا زړې مازدیګرۍ چې کېدو نو چیلی بغارې شروع کړې په ګېډه کې درد شو لکې یې ټکولې د متوګي پلار او د متوګي مور دواړو رامنډې کې حق حیران ورته ودرېدل چې په چیلی باندې چل سو شو د متوګي پلار وویل چې لږه شیبه اګاهو ورله ما چڼه ورکوله نو سمه بله وه او وایي ته ما خدای ووهه دې له خو ما هم لږ ساته اګاهو چې دی ډکه شکروټۍ چڼه ورکړې وه که نه او تا هم ونه ورکه او د متوګي د مور په رنګې ښځې دې بلکل خدای پاک ووهي چې په یو کار کې به یې نه کار وي او دا به پکې خامخا ګوتې وهي لاړه چیلی د متوګي د مور د سره زار شوه نو ای خویندو ایمانونه منصب شه هر یو کار چې کوئ نو خاوندان مو پرې لږ غوندې خبروئ ګنې نو چیلی به مو هم لږ وتړق شي او د خاوندانو چوکې به مو هم په ملاګانو تغمې جوړئ او ځینې خاوندان داسې د خوی نه لږ تراخه غوندې وي دا مو شوه درېیمه د متوګي مور سم د مازدیګره تنور لمبه کړو چې د روټۍ د غمه ځان بېغمه کړي تنور سور شو ټپه 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 چې په پیړې په تنور ورپورې کړي اورلړونه په تنور کې ووهلو اور یې پیړو ته لږ تازه غوندې کو منګې په تنور کېښودو او په خپله لاړه مرجانې ببو ته په دیوال ورښکاره شوه خیال یې وکړو چې تر څو پورې روټۍ سرې کېږي ما به د مرجانې سره یو ټوټه ګپ لګولی وي خو ګپ د یوې ټوټې نه لاړو 3 ټوټو ته اوږد شو او چې په ټول کور کې د سوځېدلو روټو بوی خور شو نو د متوګي مور د دیوال نه راټوپ کو تنور له رامنډې کې او چې د تنور نه منګې پورته کو نو د لوګو دندوکار ترې راپورته شو او روټۍ ټولې غریبانانې پیکوړه شوې وې او تش سکاره په د تنور پورې ونښتلي وو د متوګي مور تندي له ټس ورکړو وای ته ما خدای ووهه چې روټۍ مې په تنور کې پرېښودې او زه لاړم مرجانې ته په دیوال ودرېدم او خدای پاک دی د متوګي د مور غوندې ښځې بلکل ووهي چې روټۍ به په تنور کې ورپورې کړي په تنور به منګې کېږي او دا به لاړه شي په دیوال به د مرجانې سره ګپونه لګوي چې څوک ګپونه لګوي نو روټۍ خو به په تنور کې پیکوړه کېږي نو ای خویندو ایمانونه منصب شه داسې چل به وکړئ چې د دې ګپونو دپاره به څه وخت مقرر کوي
دا وخت بې وخته په دیوالونو باندې د ګپونو لګولو عادت پرېږدئ. ګنې نو بیا به د متوګي د مور غوندې په تور ماسخوتن ناستې یئ، سوکړکان به دربوئ. دا مو شوه څلورمه. د متوګي پلار چې ماسخوتن د اجرې نه راغلو، په کټ کې څملاستو، نو د متوګي مور ته آواز ورکو چې هغه رشقه په دالان کې پرته ده، څه لږ څه خرڅوړی پرې واچوه. ښې پټه که، هسې نه چې د شپې چېرته غوا راخلاصه شي ځان پرې ونه پړسئ. د متوګي مور ورته ووایي چې ته بلکل بېغمه شه، زه به یې پټه کړم. خو پس ساعت پس د متوګي په مور سر دروند شو، سترغلي پرې درانه شول. د متوګي د پلار خبره ورته یاده وه، خو په غوږ یې ووهله. ځان یې پرې ناجانه و او د ځان سره ووی چې ټول څاروي مې ښه کلک تړلي دي، ځان به څنګه راخلاصئ. سر یې په بالښت کېښودو او ښه د مزې اوده شوه. او سهار چې د متوګي پلار راپاڅېدو، نو برګې په دالان کې ولاړو او ګېډه یې داسې پړسېدلې وه لکه شناز. ډېرې د بوکیانې ډنډې ورله په خوله کې ورکې، د شونډلو لوټکي ورته په خوله کې ورواړول، خو خوند یې ونه کو. د برګي د ګېډې پړسوب کم نه بلکې زیات شو، او چې کچه غرمه کېده، نو د برګي غوښې په کنډولو کې په کلي کې ویشلې شوې. د متوګي مور په جړا جړا سترغلي پړسولي وو او په وازه خوله لګیا وه، وایي ته ما خدای ووهه چې رشقه مې ولې نه پټوله. او خدای پاک دی د متوګي د مور په رنګې ښځې بلکل ووهي چې د خاوندانو خبره به په یو غوږ واوري او په بل غوږ به یې ووهي وباسي او بیا های پیټ به کوي. نو ای زما تور سرو خویندو او سپین سرو ببوګانو، د مرچکي دا خبره د زړه په غوږ واورئ چې د چا کره څاروي وي، نو بیا دې په کور کې شنه ګیا پټه ساتي. بیا د ماسخوتن کټ ته د ختو نه آګاهو د څاروو د پړو او موږو ښه کتنه کوي، او بیا د رشقه، شوتلې او شنه ګیا هم ښه پټه کړي چې د برګیانو او چپیانو د پړسېدو او حلالېدو د فکر نه بې فکره یئ. ګنې نو د متوګي د مور په رنګې به مو سترغلي پړسولي وي او ځان ته به خیرې کوئ. دا مو شوه پنځمه. د متوګي د مور غوا لنګه وه، څلور سیره د وخت پای به یې کول. هر ماسخوتن به چې دې غوا غوجل ته بوتله، نو د متوګي پلار به ترې باندې دا تاکید کولو چې سخې ښه کلک وتړه چې چېرته د شپې راخلاص نه شي. خو د متوګي مور به د خاوند خبره په غوږ ووهله، او نن سهار چې د متوګي مور دونی راواخیسته او په دانګو دانګو د غوا د لشلو دپاره غوجل ته لاړه، نو څه ګوري چې سخي د شپې پړی راشلولی دی او ښه د مزې د مور سره په ترخ کې پروت دی. ټوله شپه یې د مور په پایو مزې کړي دي. د متوګي مور تندي له ټس ورکړو، وایي ته ما خدای ووهه چې ما سخی کلک نه و تړلی، نو دا دې سخي مور راودلې ده. او د متوګي د مور په رنګې ښځو ته دې خدای پاک هدایت وکړي چې د لنګې غوا سره به خاص سخی په غوجل کې یو ځای تړي او پړی به ورته مضبوط ناچئ. نو ای خویندو، ایمانونه منصیب شه چې خاص سخی د مور سره یو ځای په غوجل کې تړئ، نو لږه دا تسلي کوئ چې پړی ښه کلک او ښه مضبوط دی. هوښیارانې خویندې خو د داسې مور رودونکي سخي کټیله کورې هم جوړئ چې هر وخت خولې ته پروت وي. بیا که د شپې رسۍ شلئ او که موږی راباسي نو پروا یې نی. نو دا مو شوه شپږمه. بس دی یاره، تر څو به مو دا ناړامې را شمېرم، څه یوه خبره خو نه ده چې زه بیان کړم، څه یوه ناړامه نه ده چې زه درته په ګوته کړم. زمونږ زنانه په هر قدم کې غلطي کوي، په هر قدم کې غفلت کوي، او دغه وجه ده چې ټول عمر یې په وی ډوبه شوم او وی غرقه شوم کې تیر شي. ځان به ډوبوي، ځان به غرقوي او د لږ سوچ او لږ فکر نه به کار نه اخلي. ځکه خو مرچکې هم هر وخت په دې ښځو پسې خبرې کوي. ښځې د ځانونه سم کړي، هرې خبرې ته د پام فکر کوي، ناشونې او ناړامې دې نه کوي. که بیا هم ورپسې مرچکې خبرې وکړي، نو زه مرچکې. څو ورځې آګاهو مې ډېرې په قلار تېرې کړې. تاسو یقین وکړئ چې غوږونه مې په ارامو غوږونه نه های های او نه کای کای.
تاسو به تپوس کوئ چې هلکه دا په څه دې غوږونه په ارامو هغه چل خو موږ ته هم وښایه چې زموږ دا پریشانه ذهن زموږ دا پریشانه زړونه دماغونه او غوږونه هر څه داسې په ارام شي لکه چې ستا په ارام شوي دي. یاره دا چلونه خو څوک هر چاته نه ښایي، خو تاسو خو زما رونه هم یئ او زما دوستان هم. نو رونو دوستانو سره خو به هغه د انګریزۍ په ټکو کې دومره کوآپریشن کول غواړي که نه؟ تاسو به وایي چې هلکه مرچکیه بې تعلیمه سړی د انګریزۍ ټکو له ملا مه ماتوه، پښتون سره پښتو او په پښتو کې خبرې خوند کوي. زه ستاسو دا خبره په سر سترګو منم. ما ته په خپله هغه بني ادم ډېر سپک ښکاري چې څوک وي خو پښتون او خبرې بې ضرورته په انګریزۍ کې کوي، یا به په هرې دویمه خبره کې یو ټکی د انګریزۍ رامنډي. یا لکه تا سره خدای پوه شه دا در باندې څه شو؟ دا خپله ژبه درته دومره سپکه ولې ښکاري؟ دا پردی انګریزي چې د انګریزانو ژبه ده دا درته دومره قدرمنه او دومره عزتمنه ولې ښکاري چې یو خوا مو په خپلې پښتو کې خامخا هغې له مخوکه رامنډلې ده. او که انګریزي راته قدرمنه او عزتمنه نه ښکارېدې نو خامخا به مو په خپلې پښتو په خپلې ژبې او په خپل ژوند جواک کې ورله دومره اهمیت نه ورکولو چې خپله پښتو یې رانه هیره کړې ده. رونو ډېر خلک داسې شته چې انګریزي د هغوی په ذهنونو راخوره شوې ده، د هغوی په سوچونو او فکرونو راخوره شوې ده. خبرې په پښتو کې کوي خو خپلو خبرو کې به د انګریزۍ د ټکو خامخا پیوندونه او ټانکې لګوي. هلکه ولې؟ ضرورت درته څه پېښ شو چې ته خپلې پښتو کې د انګریزۍ ټانکې لګې؟ ستاسو دغه انګریزي سوچ خبر یی چې زموږ په ماشومانو څه کانې وکړې؟ لاړه زموږ ماشومان نیمچه شو نیمچه، نه د پښتو شو او نه د انګریزۍ. خاندئ ما رونو، دا د خندا نه د جړا مقام دی. هغه ورځ راته یو دوست یوه خبره وکړه، یوه داسې خبره چې ډېرې ورځې مې پې سوچ کولو چې آخر داسې ولې وشو، او که دا خبره هم په دې انداز کې مخ په وړاندې روانه وي نو یو ورځ به داسې راشي چې پښتو به سر وخوري، هم د ژبې په لحاظ، هم د خپلو دودونو دستورونو په لحاظ، او هم د خپلو ځلنده روایاتو په حساب. تاسو به وایي چې هلکه مرچکیه دغه دوست خبره دې ونه کړه. نو رونو زما دا دوست پښتون دی، یو شډل پښتون. شډل پښتون مې ورته ځکه وایي چې په شکل پښتون، په جامه کې پښتون، ژبه کې ګډون نشته، سوچه پښتو وایي. او دی په اسلامیه کالج کې د پښتو استاد دی، یعنی د پښتو پروفیسر دی. نو ده راته هغه ورځ خبره کوله چې په کلاس کې مې د پښتو ژبې په هکله خبرې کولې، نو د بده شامته د ګودر ذکر پکې راغی. نو یو هلک راپاڅېدو او رانه یې تپوس وکړو چې جی ګودر څه ته وایي؟ د دې خبرې سره د پروفیسر صاحب وایي چې بس زه تاسو